این پروژه ها که شامل 1720 متر کانال آبرو، کانکریت ریزی سربند و ساخت 42 متر سیفون می باشد که در قریجات مغلخیل، لشکریخیل و قلیه حسن مربوط ولسوالی محمد آقای لوگر به ارزش 1,98,000 دلار امریکایی به حمایت مالی سازمان جهانی غذا و زراعت و همکاری ریاست انرژی و آب لوگر در مدت 1 سال به طور پخته و اساسی ساخته شده که توسط والی لوگر و بزرگان قومی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. او د دې نه تقریبا 2,500 کور د نه مستفید کیږي او 2000 شاوخوا په دې کې بنفرو کار کاوه کاریګرو په د څومره موده کې د تکمیل سو پروز کال د کار شروع شوی سکل د ګټه اخیستنې ته وسپارل شو 2000 هکتار ځمکه لدی نه هغه کېږي ده او به خړوبه کېږي. در همین حال باشندگان محل ضمن خرسندی ساخت و ساز این پروژه ها را در جلوگیری از ضایعات آب کشاورزی مهم می‌خوانند و همچنان خواهان تطبیق همچو پروژه های دیگر شدند. ډیره ګټوره ده ځکه چې اول ډیر ضایعات و دا پشتي ډیر سوري و بدی به کولې او بوتللې ضایعات زیات درلود تقریبا که 50% نه شپېته یا 1% از ضایعات ونیول دي پختکاری د پخولو د کار او دا کار موثر و مخکې هغه ستونزې اوس انشاءالله یو څه نه څه حل شوي دي او څه موږ نور دغه لرو چې موږ یو څه کانال پای دلته تاسو نه خواهش لرو چې تاسو له ارګان سره هغه د موږ ته جوړ کړئ او سربت. قابل ذکر است که در جریان کار این پروژه ها از یک سو برای 1000 تن زمینه کار موقتی مهیا گردیده بود و از سوی دیگر با تکمیل آن 5800 فامیل از آن بهره مند می شوند.